السلام علیکم ملګرو له خیره سره روان یم لاهور ته او دا په لاره پته نه لګي کلرکهار دی او که کوم دی خو دا هغه د ګرانې بیې هوټل دی نو دې ته ودرېدو نو موږ پکې خوراک څښاک نه شو کولی خو دا خصه هغه جوړ کړی دی دا آسونه ځي تاسو وګورئ نو ما د راشه ملګرو دپاره به لږ غوندې ریکارډینګ وکړم او بیا به چې دی تاسو مو ګورئ دا موټروی دی او دا ګورئ چې دې ته هلته لیکلي باربیکیو کویټا چای که نه نو کچن دی هلته مخامخ او خوراکونه دي او خو دا ځای مې خوښ شو دلته ښه وه دا دومره د خلکو د مشغولا دپاره د ماشومانو دپاره دا ګورئ چې دا تاسو وګورئ چې دا چیلۍ جوړه کړې ده او بالکل داسې ښکاري لکه اوریجنل که نه دا پکې ګډه ده او بیا د دې نه علاوه دا چې کوم دی نو غوا ده ډېره مزېداره او بیا ورسره بچی دی لکه چې روي که نه او دغه ګوره پخوا موږ طرف ته خو دا څیزونه ختم دي خو دغه ګوړاکو چې ورته وایي دی لګیا دی دا برابرۍ زما خیال دی د شپې دلته به داسې خلک راځي یا په دې هغه کې خو دا ما خیال دی دا څکلو والا نه دي ډیکوریشن دی که نه شپې دپاره اهتمام دی او انتظام دی ګورئ چې دا کوشش دلته روان دی چې هغه پخوانی کلچر برقرار او پزې وساتي دا په لاره کې سټې دی په لاره کې لږ غوندې وایي چې 15 منټه ټایم دی نو موږ ورکې 2 رکاته د ماسپښین لمونځ وکړو او اوس چې کوم دی نو وړاندې بیا د لاهور په طرف روانګي ده ایر ګل صاحب زما ډېر ښه ملګری دی زموږ زه راسره ارشد رشدي صاحب هم دی نو ایر ګل صاحب د ملټي میډیا ایوارډ شو ده چې په هغې کې ما ته مخکې مې یو ایوارډ راکړی و راشي وایي دا پیره به راځي دا پیره به تا میډل وي نو میډل خو که ګولډ میډل خو بیا ډېر ښي که نه خو ګولډ میډل خو نه شي کېدی خو دا وګورئ چې اورېږه خبره رانه هېره شوه دا چې غوا ولاړه ده که غوی دی نه غوی دی غوی دی او دا چې دی نو میخه ده اورېږه بیا دا بل طرف نه لږه خلم خدای پاک ډغره رانه کړي یېرېږم هم که نه دا اوس وګوره چې دا ډېره ښایسته میخه ده چې دا به تاسو ورکوي یاره که خرڅه یې نو ټیک دی اخلم دا ګورئ چې دا میخه ده میخه ده او ډکه غولانده د پنجاب میخې به منې ګوره څومره سربه دی ویښتم پې باندې یو ویښتم پې باندې نشته ښه او دا غوی دی جي غوی دی ګوره دا خړته مې لاندې دا دغه هم رابېدلی دی هغه پخوا د سیوال غویان به خلکو یادول که نه چې د هغوی د دې ته څه وایي دا یاره څه وایي ورته پښتو کې رانه وسیر شو ګوره دا مری نه ده لاندې ګوره دا نو دا غوی چې دی دا به د 100 روپو وي یاره زما خیال دی دا خو به د 1 لاک روپو خو به وي پخوانی لاک روپۍ یادوم ښه دا خو ټوکې ټکالې پکې وو نو دا ملګرو په لاره ته ویډیو جوړې دا میخه اخلې که خرڅې ها د میخې له بلې یو سړی هم راله وایي یاره دا میخه به زه والم نو دا ګوره خلک راکوز شوي دي دې بسونو نه ډېر ښایسته بسونه دي او ټیکټ به درته زه وایم چې ټیکټ تپوس مونږ وکړو نو یو خو هغه د ګرانې بیې دا مخامخ ګوره خبره نیمه یو کوم او بله را یادېږي مخامخ دغه غرونه دي که نه ښه ځای کې د هوټل جوړ کړی دی خبره د ټیکس وه نو ټیکس ما سره رشدي و ارشد رشدي نو هغه خو مالدار دی ما ورته یې ګوره پیسې باسې بې فضوله نه خرابو او زه د داسې بس کې بیا یم دا دې راغی دا دې را روان دی ما ورته داسې بس کې بوځمه که نه چې پیسې به دې هم لږې ولګي او په وخت به مو رسي نو هغه د ګرانې بیې بسونه چې دي هغې کې خو ډېرې پیسې 3,000 روپۍ ټیکس دی مونږ په 1800 راسوارو رشدي صاحب څنګه دا میخه اخلې که غوا په زوره خبره کوه یاره داسې چل دی ډېر خوشحالۍ نه ما آواز نه کېږي نه زما خو دا غوا دا غوی خوښ شو او دا میخه زه یم چې دا والو دا والو قربان یاره ډېر ښایسته نه دي جوړ کړي دا څیزونه دا خو د فنکار د فن ډېر ښایسته جوړ کړي زه خو ډېر زه خو دي یا خو دې هوټل ته مونږ نیو ولاړ نو دا هغه کلرکهار دی که نه بل دی دی دا خو ما ته بل څه کلرکهار ما ته نه ښکاري کلرکار لا لرې دی که نه ما ته بل ښکاري دا خو راته او د پنډانه خو مونږ ته پنډانه 2 ګنټې کې 3 ګنټې مزل دی دا کوي او دا خو د پنډانه مونږ دما ښیي 1 نیمه ګنټه ها خیر بیا هم دا بس ښه دی ښه روان دی ښه دی ښه به دې ملګرو باندې لږ دا سیل کوم د هوټل ورته ښیم ښه
ها دا ملګرو ګوره جي راغلي دي پښتانه هم پکې دي او د نورو ژبو خلک هم پکې دي. اوس دا زمونږ بس نه دا خو نه دی. ها دلته دا خوراک چې دی دا درته ښیم او د نرخونو تپوس به نه کوي ځکه چې مونږ یې خوړی نه شو. د نرخ تپوس یې څه لږ کوو. یو ځل یې ودرېدم ما ورته چای راکړه. دا د 3 کالو خبره ده. مې چای راکړه نو مې څو پیسې شوې 1200 روپۍ. مې څنګه وایي شپږ کپه دي. مې نه شپږ کپه نه دي یو دی خو کپ په څو دی وایي په 200 روپۍ. بس خالي مې ورته وکتل او ولاړو دي. نو دلته خوراک څښاک ډېر ګران دي. پرون چا یو پوسټ ورکړی و د دې بسونو مالکانو ته یې ویلي چې د خپلو ډریورانو نه لږې پیسې ورکوئ چې په لاره دا مسافر په دې ټولو والا نه لوټ کوي. خو خلک پوه دي ځان سره خوراک راوالي او بس هماغه خپل خوراک کوي. بیا په دې ځایونو کې خوراک نه کوي. دا یو وړه غوندې ویډیو مې تاسو دپاره جوړه کړه. تمه لرم چې ستاسو به خوښېږي او په لاهور کې به انشاءالله ښه پروګرامونه جوړوم. تاسو به یې ګورئ خو ما به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. اجازت غواړم د الله په امان.